هند د نړیوال جام له بایللو وروسته د استرالیا پر وړاندې د لوبلړۍ لپاره نوی لوبډل مشر وټاکلو. هندۍ لوبډلې د استرالیا پر وړاندې د 2023 کال نړیوال جام له بایللو وروسته د یادې لوبډلې پر وړاندې د نومبر په 23مه د راتلونکې لوبلړۍ لپاره سوریا کومار یادو د لوبډل مشر په توګه وټاکلو. یاده لوبلړۍ چې د دسمبر په 3مه پای ته رسیږي، د هند پخوانی لوبغاړی ویکانتا سیلکشمن د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی. سوریا کومار څو کاله وړاندې په کورنۍ کچه د کرکټ ایمرجنګ کپ سیالیو کې د ممبئی لوبډلې او د هند د 23 کلنو کم عمره لوبډلې د لوبډل مشرۍ په برخه کې ارزښتناکه تجربه لري. د نړۍ په کچه د شل ورځو لوبو غوره توپوهونکي تر دې وړاندې د ویسټ انډیز په سفر کې د هندۍ لوبډلې لپاره د مرستیال لوبډل مشر په توګه دنده ترسره کړې وه. د هند او استرالیا راتلونکې لوبلړۍ به د 2023 کال نړیوال جام وروسته د استرالیا پر وړاندې د هند لومړنۍ لوبې وي. د روهیت شرما په مشرۍ هندۍ لوبډلې په نړیوال جام کې خورا بریالی سفر درلود، خو د احمد آباد په نریندرا مودي لوبغالي کې په پایلوبه کې ماتې وخوړه او د دریم ځل لپاره یې د نړیوال جام د اتلولۍ ګټلو چانس له لاسه ورکړ.